السلام علیکم ورونو. نن تاسو سره یو ډېر مهمې ټکي باندې په اړه خبرې کوم. هغه دا ده چې زیاتره خلکو سره به دا کار شوی چې هغه وروره ګله یو کار ورسره وشي، یو عمل ورسره وشي، نو هغه دا خبره کوي یار فکر مې نه و، پام مې نه و، یاره سوچ کې مې نه راته. همدارنګه زیاتره خلک چې وخت کله مونځ کوي، مانځه په ټایم کې هغه دا خبره کوي یار مانځه کې مې سوچ او فکر خدا چېرته ګرځي، کله ډوډۍ خوري، کله ملګرو سره چکرې وي، کله هسې په چټي پشټي بل چا سره جنجالي، لکه د یو خوبونو په دنیا کې اوسیږي. همدارنګه زیاتره محصلین نن سبا زمانه کې داسې دي چې هغې ته ورشي، هغه کتاب چې راواخلي کله یوه صفحه ولولي، هغې نه بعد 10 منټه بعد ورته ذهن ته راشي اوهو ما خو دا کتاب لوستلو. دا کتاب دې څنګه لوستلو وروره ګله، ته خو ذهن دې بل چېرته و، فکر دې بل چېرته و. په داسې حال کې چې کله مونږ هغه سوچونو فکرونو کې هغه زمونږ ذهن کې یاد نه پاتې کېږي. په یاد کې چې نه مطلب هغه وخت چې و هغه ضایع شو. چې کله مونږ په فکر کې و، دومه خبره چې کله مونږ په فکر کې یو، هغه وخت کې چې مونږ په خارجي دنیا کې هر څه خبرې چاپېریال کې څه فرصتونه میلاویږي، څه چانسونه میلاویږي، هغه چانسونو نه مونږ بې خبر یو. یو سړی به لګیا وي ډېرې ښې خبرې به کوي، خو مونږ به خپل سوچونو فکرونو کې لګیا یو. په داسې حالت کې هغه ښې خبرو نه به مونږ استفاده نه شو اخیستلی. نو د دې خبرې تفصیلاتو تللو نه مخکې تاسو ته دې آګاهي یا پوهاوی د دې یو لنډ غوندې تعریف تاسو ته بیانومه. تعریف به یې داسې وي چې آګاهي یا پوهاوی هغه حالت ته ویل کېږي چې هر حال حاضر کې، مطلب هر حال حاضر کې انسان د خپل داخلي خیالاتو، انسان په ذهن کې چې کوم دننه خیالات اوسیږي هغو نه، او خارجي کوم خارج کې چې کوم خلک غږیږي یا هر څه چې مونږ نظر کې راځي هغه شیانو نه باخبره اوسیږي. د هغو مدد باندې چې شی کېږي، انسان هغه د غفلت د دنیا نه، هغه د خوبونو د دنیا نه راپاسیږي او یو حقیقت دنیا ته راځي، او هغه هر څه چې د هغې په ژوند کې کېږي هغه نه همیشه باخبر وي او آګاه وي. ښه اوس وایو چې په اسلام کې دې شي ته یا د دې آګاهي پریکټس لنډ غوندې مثال در کوم. مونځ کوو چې کله مونږ مونځ چې کوو، د مانځه اصلي حقیقت داسې ده چې کله هم زمونږ خیال او فکر د مانځه د الفاظو نه یا د دې شي نه چې مونږ د خدای مخې ته ولاړ یو دې شي نه لرې شي، نو مونږ باید هغه سوچ او فکر واپس راوړو. همدغه کوشش باندې د مونځ ټول حقیقت دی چې کله مونږ فکر مانځه کې هغه الفاظ چې کومه له خولې نه ادا کوو هغه زمونږ زړه باندې، هغه زمونږ دماغو باندې کار کوي. دې ته وروره په علما او صوفیه حضرات چې علما چې دي او صوفیه ورته مقاربه ورته ویل کېږي. مقاربه یو بله طریقه ده، خو هغه هم په هغې اساس باندې کار کوي. په انګلیش کې ورته میډیټیشن وایي. په مطلب انسان چې د دنیا سر نه رانیولی تر ننه پورې څومره انسانان دي، څومره مذهبونه دي، څومره قومونه دي، په ټولو کې دا طریقه په یو نه یو طریقه باندې موجوده ده. هغه څنګه ده چې خپل سوچ او فکر به دې شي باندې ټرین کې چې هغه په یو شي باندې اتا د خوښې شي باندې توجه وساتي، خپله توجه همغه یو شي باندې ته ډېر وخته پورې. همدا اوس مثال در کومه، که ته یو شي باندې ځان سره دا قصد وکړه چې یو شي باندې به تا نظر وي او هغې باندې به فکر کې تر 10 منټه پورې، زه تا ته واده در کوم 1 منټ نه زیات هغې شي باندې فکر نشي کولی یا هغې باندې توجه نشي کولی. ولې چې ستا منځ کې به 10 سکنډه بعد 15 سکنډه بعد تا ذهن ته نور خیالات داسې راځي چې هغه د هغه تا مقصد د سره هېڅ اړیکه نه لري او ستا خیالات او فکرونو دنیا ته به تللی. دا ځان سره پریکټس کړه. او همدغې لپاره په اسلام کې هم د دې شي ډېره زیات توجه ده. علما او صوفیه هم دې شي فایده باندې ډېر زیات خبره کړې. دا طریقه چې کومه زه تاسو ته اوس فلحال ښیم یا کومې طریقې چې تاسو ته ښیم هغه داسې ده لکه مونږ چې زیبایندان ته ځو، خپل کار کوو، خپل عضلاتو باندې کار کوو او وخت سره زموږ عضلات غټیږي او قوي کیږي. همدارنګه زموږ ماغزه هم داسې دي. که مونږ ماغزو باندې هر څه وکړو، دماغو باندې هر څه چې ور باندې وکړو هغه همغه کار کې قوي کیږي. نو ولې مونږ باید توجه باندې کار ونه کوو چې ټولو نه مهمه ده. وروره ګله توجه به کوو، اول به یو ورځ یو 15 منټه زمونږ توجه کې لږ مشکلات راځي، لکه جیم ته چې ځې اوله ورځ به تا ته ډېر مشکل وي، وروره ګله 2 کیلو وزن به نسي اوچتولی، 3 کیلو وزن به نسي اوچتولی. خو که چېرته ورو دې شي باندې کار کوي نو تا هغه توجه چې دا اتا زور چې دا هغه زیاتېږي. همدارنګه اتا دماغ هم بلکل همداسې دي. که چېرته ته هغې باندې کار کول شروع کړې نو ستا
دغه دماغ کیفیت یا د دماغ استعداد چې ده هغه زیاتیږي او ستا توجه به ډیر زیات وخته پورې ستا کنټرول لاس لاندې که ستا خوښه وي ته هر شي باندې توجه وکړی سي هغه شي باندې کولی سي که غواړې مانځه کې توجه وکړې مانځه کې به دې توجه وي که غواړې په کتاب باندې توجه وکړې او که چېرته هر څه هغې باندې توجه کولی شي دې یو بل لنډ طریقه یا بل لنډ مثال داسې درته ښیمه چې هر څه حقیقت زمونږ په ژوند کې مونږ شاوخوا ته چې دي هغه لکه د یو ویډیو ریزولوشن باندې یا کوالټي باندې فرق په مثال باندې مونږ دا تفصیل کولی شو که چېرته یو ویډیو وګوره د هغې ریزولوشن یا ایچ ډي نه وي هغې ریزولوشن کم وي نو هغه به څنګه هر څه به پکې خیره خیره معلومیږي وروره ګله هر څه وروره رنګونو په منځ کې به تاسو فرق صحیح طریقه باندې نشي کولی خو که چېرته هغه په ایچ ډي کې وي هر څه به ډېر صفا صفا درته ښکاري هغې ویډیو کې چې هر څه کېږي هغې نه به ته به پوهېږې چې کوم رنګ چېرته ختمیږي چېرته خلاصیږي او څومره رقم رنګونه په دې کې شته وجود لري نو همدارنګه که مونږ چېرته په دې خپل توجه باندې کار وکړو آګاهي باندې کار وکړو نو خدای تعالی به زمونږ د سترګو نه د غفلت پردې لرې کړي مونږ به آګاه یو مونږ به پوه یو چې مونږ چاپېریال کې څه روان دي زمونږ خیالاتو کې څه روان دي زمونږ په ژوند کې څه روان دي او خپل ژوند یو صحیح لاره باندې مصرف کړو که چېرته دې خبرو اورېدلو نه بعد ستا په زړه کې د ارمان راپاڅېدلی چې یاره دا خو ډېر یو ښه شی ده او دې سره تا د ذهني استعداد ډېر زیاتېږي نو ته به وایې چې یاره دا کار مونږ باید څنګه وکړو زه ډېرې اسانې طریقې 4-5 دانې تاسو سره شریکوم اول خو ټولو نه اول مونځ ده مونځ زمونږ اسلام کې فرض ده او د 5 رکنو نه 2 رکن ده د مانځه مقصد څه ده مانځه وخت کې مونږ څنګه احساس وکړو مونږ احساس باید داسې وکړو چې مونږ خدای تعالی سره مخامخ ولاړ یو او خدای تعالی سره خبرې کوو نو یو سړی چې د خدای په مخ کې ولاړي نو هغه به دا فکر کوي چې یاره زما خیال باید بل چېرته لاړ شي ما خیال کې کوم بل سوچ یو فکر یو دنیایي خیال راشي نه دې لپاره مونږ کوشش مانځه کې باید زمونږ کوشش دا وي چې هر کله زمونږ سوچ او فکر د مانځه د الفاظو نه یا د خدای تعالی د موجودګي نه لرې کېږي هغه وخت مونږ فکر خپل باید زور ورسره وکړو او خپل مانځه طرف ته بیرته راولو په دې کې دومه طریقه دا ده چې هغه روزانه باید 10 منټه 15 منټه یا 15 منټه په دغسې یو شي باندې خپله توجه مرکوزه کړي چې هغه کېدلی شي چې د هغې ساه وي کوم چې ټولو نه ضروري ده ساه اخیستل د هر قومیت له نګاه نه که مثلا که د هندویزم ته وګورئ که د چینایانو انشن چاینیز میډیسن یا قدیمي چینایي طب ته وګورئ او حتی کې دغه الوپیتھک چې ورته وایي دا ویسټرن میډیسن یا غربي طب چې کوم ورته وایي په دې طریقو کې ساه اخیستل ډېر زیات مهم شی ده ولې مونږ او تاسو هم پوهېږو چې ساه اخیستل څنګه مهمه ده دا که څوک نه پوهېږي نو هغه د 1-2 منټو لپاره خپله ساه بنده کړي او بیا به پته ورته ولګېږي چې ساه څومره مهمه ده دا خبره شوه که چېرته هغه ساه اخیستلو باندې مثلا توجه نشي کولی نو هغه د داسې یو شي باندې خپله توجه مرکوزه کړي لکه ظاهري یو شی یو تصویر دې مخې ته ولګېږي یا ذکر اذکار دې کوي دې نه علاوه دریم شی او ټولو نه مهم ټکی دا ده چې هغه دې باید خپل ځان وپېژني حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم دا خبره کړې وه چې ټولو نه هوښیار انسان هغه ده څوک چې خپل ځان وپېژندو او همدغسې ارسطو چې ورته وایي هغې هم دا ویلې چې نو دای سیلف معنا خپل ځان وپېژنئ کوم سړي چې خپل ځان وپېژندو هغه کامیابه شو خپل ځان پېژندل دومره اسانه کار نه دی زه خپل ځان صحیح نه پېژنم زیاتره خلک چې نن سبا په زمانه اجتماع کې ژوند کوي هغه خپل ځان صحیح طریقه باندې نه پېژني نو هغې لپاره طریقه دا ده چې هغه باید خپل مطالعه وکړي او کینې خپل ځان سره د سوچ او فکر وکړي سره کم خیالات سره کم افکار هغې ته راځي او هغه د خپل ځان سره ولیکي همدغه سره راځو 4م ټکي ته 4م ټکی دا ده چې هره ورځ په کتابچه کې یوه ډایري راواخلئ او هغې کې هغه شیان ولیکئ کوم شیان چې تاسو ته خوشحالي درکوي کوم خبرې کوم خیالات چې تاسو په زړه کې یو د خوشحالي احساس پیدا کوي هغه ولیکئ هغه خبرې چې تاسو په زړه کې د غم احساس پیدا کوي هغه خبرې ولیکئ او روزانه 10 منټه 15 منټه په دې کتابچه کې کله تاسو دا خبرې ولیکئ نو وګورئ تاسو یو کال بعد تقریبا پوره یو کتاب تاسو د ژوند تاسو د خپل شخصیت په مطابق جوړ شوی نو هغه چې تاسو کله دوباره لولئ نو تاسو به خپل ځان ډېر هغه
ټکو ته فکر شي چې کوم ټکو ته عموما د خلکو فکر نه وي نو دې طریقه باندې به آهسته آهسته خپل ځان تاسو وپېژنئ. دا هم زمونږ د ویډیو اختتام ده. فلحال خپل نظریات تجویزونه او تنقیدونه لاندې په کمنټ کې ولیکئ تر څو چې زه پوه شم چې تاسو په نظر کې څه دي او ستاسو خیالات کې څه دي او دغه شیان دي ستاسو کمنټونه او لایکونه چې ما تشویقوي چې زه نور هم داسې ویډیوګانې جوړ کړم. خپل ځان خیال ساتئ. روزه مو مبارک شه. خدای په امان.